بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن په یو داسې بد عادت باندې غږیږو چې د همدې بد عادت له وجې موږ همیشه خفه یو، موږ همیشه د ناامیدۍ احساس کوو. دغه بد عادت هغه دی همیشه خپل ځان نور سره پرتله کول. دا داسې یو بد عادت دی چې نن سبا ډیری خلک په همدغه بد عادت کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اخته دي. پوښتنه دا ده چې مونږ ولې همیشه خپل ځان نور سره پرتله کوو؟ که هغه په هره برخه کې وي، ولې مونږ خپل ځان نور سره پرتله کوو؟ د ارواپوهنې له نظره د فسټینګر اجتماعي پرتله کولو یا مقایسه کولو تیوري وایي چې مونږ په دوه وجو خپل ځان نور سره پرتله کوو. اول دی د اپوارډ کمپیریزن او بل دی د ډاونوارډ کمپیریزن. په اول قسم کمپیریزن یا مقایسه کې مونږ خپل ځان د هغه خلکو سره مقایسه کوو یا پرتله کوو چې هغوی زمونږ په نظر زمونږ څخه بهتر دي. په دویم قسم کمپیریزن یا مقایسه کولو کې بیا مونږ خپل ځان د هغه خلکو سره پرتله کوو چې هغوی زمونږ په نظر زمونږ څخه کمتر یا ښکته دي. اوس همدغه پرتله کول، اوس که مونږ همیشه خپل ځان نورو سره پرتله کوو، همیشه مونږ خپل ځان نورو سره مقایسه کوو په هره برخه کې چې وي، نو دغه کمپیریزن، دغه مقایسه کول آیا نقصانات لري که نه لري؟ البته چې دغه کمپیریزن که تاسې همیشه خپل ځان نورو سره مقایسه کوئ، همیشه خپل ځان نورو سره پرتله کوئ، دا ځینې عمده نقصانات لري. اول نقصان دی چې دغه کمپیریزن یا مقایسه په تاسو کې اختلاف پیدا کوي. اوس هغه خلک چې هغوی له تاسو نه هغوی مثال کمتر دي، نو تاسو د هغوی نظر ته هیڅ احترام نه لري. تاسو همیشه د هغو سره اختلاف کوئ او داسې وایي چې هغوی خو په هیڅ هم نه پوهیږي، بلکې د هغې رایه تاسو نه اخلئ، د هغو سره تاسو مشوره نه کوئ، ځکه چې هغوی ستاسو په نظر ستاسو نه هغوی کمتر دي. دوهم نقصان چې دی هغه دی پور سلف اسټیم. همیشه به تاسې د خپل ځان بېعزتي کوئ، همیشه به تاسې خپل ځان د نورو څخه کم ګڼئ. دا هغه وخت کیږي کله چې تاسې خپل ځان د نورو نه کمتر وګڼئ او داسې فکر وکړئ چې ټول خلک زما څخه بهتره دي او زه هېڅ هم نه یم. نو دوهم نقصان دا دی چې تاسې به همیشه خپل عزت نفس ټپي، همیشه به خپل ځان د نورو نه کمتر یا حقیر ګڼئ. دریم عمده نقصان چې دی هغه لیډز ټو اروګنس. دغه پرتله کول، دغه مقایسه کول په تاسو کې کبر پیدا کوي، په تاسو کې غرور پیدا کوي. داسې فکر کوئ چې نور ټول خلک زما نه کمتر دي او زه د ټولو نه ښه یم. تاسې خپل ځان د نورو نه اوچت ګڼئ او وایئ چې هم چومن دیگر نیست، یعنی زما په شان په دغه نړۍ کې هېڅوک هم نشته، یوازې زه یم، نو ټول خلک زما څخه کمتر یا ضعیفه دي. نو دا دریم نقص دی چې دغه پرتله کول یا مقایسه کول په تاسو کې کبر پیدا کوي. څلورم نقصان چې دی هغه دی ګیونګ اپ. تاسې ماتې منئ. کله چې تاسې داسې فکر کوئ چې نور ټول خلک زما نه بهتر دي او خپل ځان خلکو سره مقایسه کوئ او وایئ چې نور ټول خلک زما نه بهتر دي، هغوی په اوچت مقاماتو کې دي او زه هېڅ هم نه یم، دلته تاسې ماتې منئ. نو دا یې څلورم نقصان دی چې ماتې منل. اوس راځو دې ته چې څنګه مونږ دغه د پرتله کولو یا مقایسه کولو څخه خپل ځان مونږ وساتو او خپل ځان نور سره پرتله نه کړو. د دې په اړه یو ښکلی او خوږ حدیث د نبی پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې فرمایي په دنیایي امورو کې خپل ځان نه ښکته خلکو ته ګورئ او په دنیایي امورو کې خپل ځان نه اوچتو خلکو ته ګورئ. په دنیایي امورو کې اوس که تاسو په داسې کور کې ژوند کوئ چې هغه کور مو خپل دی، نو هغه خلکو ته وګورئ چې هغوی په یو کرایي کور کې ژوند کوي، خپل کور نه لري. که تاسو خپل یو کسب، یو کار، یو وظیفه لرئ او کله چې سهار پاڅیږئ خپل وظیفې ته، خپل کار ته ځئ، نو هغه خلکو ته وګورئ چې هغه بیچارهګان سهار وختي پاڅیږي، په چوکونو څوک کار ته نه وړي. په دنیایي امورو کې خپل ځان نه ښکته خلکو ته ګورئ، دلته به تاسو کې شکر پیدا شي او تاسې به په هغه څه چې تاسو لرئ تاسې به شکر ورباندې وباسئ. دوهم بیا په دیني امورو کې د ځان نه اوچتو خلکو ته، یعنې هغه خلک اوس که تاسو 5 وخته لمونځ کوئ، نو هغه خلکو ته وګورئ چې هغوی دغه 5 وخته لمونځ سره سره د نورو په اړه یو ښه ګمان لري، نورو سره همدردي لري، نورو سره مرسته کوي، همداشان تهجد لمونځ کوي، نورو سره مالی مرسته کوي، نو هغه خلکو ته باید تاسو وګورئ. دوهم حل لاره چې ده هغه دا دی چې هر هغه څه چې تاسو لرئ په هغه باندې شکر وباسئ. نو دا هغه وخت کېږي کله چې تاسو په دنیایي امورو کې د ځان نه ښکته خلکو ته وګورئ، هغه خلک چې هغوی له تاسو نه کمتر دي، که هغه خلکو ته تاسو وګورئ نو په تاسو کې بیا شکر پیدا کېږي. که واقعا هم او په واقعي ډول که تاسې همدا اوس خپل ځان ته متوجه شئ او الله تعالی تاسو ته کوم نعمتونه درکړي، نو تاسو به نو په ستاسو په خوله کې
یوازینۍ کلمه چې راځي هغه دا ده چې الحمدلله رب العالمین. ځکه چې تاسې ډېر څه لرئ، الله تعالی موږ ته ډېر څه راکړي. دا هغه وخت موږ ته ښکاري کله چې موږ شکر وباسو او هغه خلکو ته وګورو چې هغوی زموږ نه ضعیف دي، هغوی زموږ نه کمزوري دي، نو په موږ کې بیا شکر پیدا کېږي. دریم چې دی ځان ته واقعي اهداف وټاکئ، واقعي موخې ځان ته وټاکئ. که تاسو داسې فکر کوئ چې نور خلک ښه ژوند لري، نو تاسې باید دا فکر وکړئ چې زه څنګه کولی شم چې زه هم په آینده کې په راتلونکي کې زه هم ښه ژوند ولرم. نو د هغه وخت کېږي کله تاسو ځان ته د هغه وخت امکان لري چې کله تاسو ځان ته یو واقعي اهداف، واقعي موخې ځان ته وټاکئ او په دې باندې فکر وکړئ چې څنګه زه کولی شم چې د هغه شخص یا د نورو خلکو په شان زه هم یو اوچت یو ښه مقام ته ورسیږم او یو ښه ژوند ولرم. څلورم او آخري حل لاره دا ده چې په موخې باندې نه بلکې په هغه پروسې باندې باید تاسو تمرکز وکړئ. اوس تاسو غواړئ چې 15 کاله بعد 10 کاله بعد یو لوی شخص له تاسو نه جوړ شوی وي، داسې یو شخص چې هغه کامیاب شخص وي، خوشحاله شخص وي، یو ښه ژوند ولري. دغه ستاسو موخه د 10 کاله بعد. نو په ځای د دې چې تاسو خپل هغه موخې باندې تمرکز کوئ چې 10 کاله بعد زه باید دلته اوسم، ستاسو فوکس، ستاسو تمرکز باید په دې باندې وي چې هره ورځ زه باید په خپل ځان کې کوم خوبیانې پیدا، هره ورځ زه باید کوم کارونه وکړم چې زه هم 15 کاله بعد 10 کاله بعد په دغه مقام کې قرار ولرم. دا هغه څلور حل لارې چې تاسې خپل ځان د نورو سره د پرتله کولو یا مقایسه کولو څخه خپل ځان ساتلی شئ. نو کوشش وکړئ چې هیڅ کله خپل ځان نور سره مه پرتله کوئ، خپل ځان ته متوجه اوسئ، خپل ځان ولټوئ چې زه څوک یم، ماته الله تعالی کوم نعمتونه راکړي دي. موږ همیشه د نورو خلکو په نعمتونو چې هغوی ته الله تعالی ورکړي په هغه باندې موږ فوکس تمرکز کوو، بلکې په هغه څه چې موږ ته الله تعالی راکړي په هغه باندې بیخي موږ فکر نه کوو او دا فکر نه کوو چې موږ ته الله تعالی کوم څیزونه موږ ته راکړي. د هغه وخت موږ ته ښکاري کله چې موږ خپل ځان ولټوو او خپل ځان باندې پوه شو چې زه څوک یم، ماته الله تعالی کوم نعمتونه راکړي. نو په راتلونکي ویډیو کې بیا په یو بل بد عادت باندې غږیږو چې هغه هم زموږ ژوند د مشکلاتو څخه ډکولی شي، زموږ ژوند ورانولی شي. نو تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسې ټول په رب العزال سپارم. ډېره مننه تاسو څخه.